حتی په یو اداره کې بد سلوک د سره نمبر لري لکه کوم چې د چټک بربون نمبر دی د امر بالمعروف خپله د شکایاتو کمیسیون ده لمبرم لري او شکایتونه په وخت اورېدل کېږي او باصلاحیته کمیسیون ده. که چېرته څوک غیر له دغه نه نورو ناخوالو سره مخ کېږي، فرض مثال عبدالله وروره یو څوک په کور کې له خپلې ښځې سره ښه چلند نه کوي، دوی کولی شي چې شکایت کمیسیون ته رابطه وکړي، ولایتي ادارې او مرکزي ته. یو خور د په میراث کې څوک حق نه ورکوي، دا کولی شي. ډېر جدي ده، ما لیدلی عبدالله وروره د جمهوریت د دوران د قاضیانو مسلب ورنه جوړه نه شي چې هغې ته وایي طلاق ورنه واخله او ما سره واده وکړه، بیا به څه کوي؟ نه انشاءالله دغسې څه پیښه به رامنځته نه شي. که شل دا جامعه د پرښتو نه ده عبدالله وروره، هر څه به کیدای شي، ردوم یې نه. د میراث په هغه کې د ولور کې د نور ډیر شیان دي چې دغه کمیسیون سره رابطه وسي، دا باصلاحیته کمیسیون ده. حتی په یو اداره کې بد سلوک د سره کېږي، یو چېرته د تا غږ نه اورېدل کېږي، دا ټول هغه کې سفتېږي او په خپل وخت باندې کار اجرا کېږي او ډېر خلک ترې خوشحاله دي. دا چې تا ویل قاضیان، نو دا خو ما درته ویلې عبدالله وروره یو داسې یو جامعه ده چې موږ انسانان یو، بیا مسلمانان یو، بیا سړی خواهش لري. دا ګناه چې له سړي نه کېږي د خواهشاتو په وجه باندې کېږي. دلته ټول بزرګان نه دي، دلته 21مه صدۍ دغه مسلمانان نه دي چې هر چېرته دی جرم کوي او الله دې ور په یاد وي. بس لږ څه اخواته سو د انسانانو نه چاپ سو، نور هر جرم چې وکړي د باندې تک سپین کالي ښه ښایسته ږیره ښه، نو موږ یې ظاهري بڼې ته د هر شا ګورو، پلان که ډېر ښه سړی د باطن د چا نه هېڅوک نه دي خبر. عبدالله ورو تا سره غږېږم، زه د تا له باطن نه دا لاندې یو بیعقل ذبیح احمدزي په نامه باندې یو راغلی د جمهوریت د وخت دفاع یې کړې ده. احمق لوده انسانه د داسې یو څیز دفاع وکړه چې دفاع یې کولی شي. په ننګرهار کې چې دی لږې واقعې پېښې شولې، زما خپل ولایت دی، په هغې کې د قاضیانو مرکې راونه وتلې، خبرې راونه وتلې. همدا ستاسې جمهوریت په دوران کې همدا ستاسې رسنیو چې دی خپرېده، بیا موږ رسنۍ اوس هم دا پېښې نه ردوو. یو حکومت چې اوسېږي او هغلته خلک اوسېږي، په هغې ټولنه کې به دغه مسایل راپورته کېږي. داسې یو څیز دفاع وکړئ چې په هغې کې تاسې کامیابېدلی شئ او تاسې پر حق هستئ. مهرباني جان، ما یو ویډیو ولیدله، نه پوهېږم چا نشره کړې د څه وخت ده په امریکا کې د جومات یو امام یو چا سره بدخود کړی، بیا مور یې راځي دی په سپېړه وهي. ګوره دا جرم چې دا جرم دا فردي ده او الله تعالی د دې لپاره سزاګانې ټاکلي دي. که دا جرمونه له مسلمانانو نه کېدی، الله تعالی ولې د دې لپاره قوانین او سزا رالیږله؟ ولې پیغمبر علیه السلام په دې اړه باندې امر کوه؟ نو یو کس به په پانتون کې به داسې یو جرم کوي، نو دا خو دا معنا نه سو چې دا ټول استادان د پانتون خدای مه کړه دغسې بد اخلاقه دي، یا ټول امامان د جماعت، یا ټول علما داسې، یا فرض مثال ټول امارات یو چېرته یو کار کېږي ټول امارات ګناهګار دی، یا جمهوریت یو چېرته یو کار سوی ده، ته خو دا مه کوه چې وروره نه دا نه ده سوی، ته تحقیق وکړه، پوښتنه وکړه چې چا وکړه، ولې وسو. اداري فساد، رشوت اخیستل دا ګناه ده، دا د الله تعالی سره د جنګ اعلان دا ما کېږي، اوس هم کېږي، مخکې هم کېده، تر دې مخکې هم کېده، د دې وروسته به هم کېږي. څنګه موږ کولی شو چې د دغه شیونو معنا لري د یو کس اوس راپورته شي او تا ته وایي چې جنرال صاحب بد الفاظ درته وکاروي چې دروغ او بې ځایه لګي، او همدا چې ته هم پوهېږي زه هم پوهېږم چې په یو ځای کې انساني ټولنه موجوده اوسېږي، یو حکومت موجود اوسېږي، هغلته دغه څیزونه وي. نو خپله سړی د په ځان قیاس کې عبدالله وروره چې فرض مثال موبیل ګیره نسته او یو چېرته څوک ودروي او د یو 5 ځوانانو تر مخې په سپړاخو ووهي، بندي کړي، تحقیر کړي، زما غبرګون به څه شی وي؟ کېدای شي ډېر سخت غبرګون، حتی په هغه ساعت کې ووژل شم یا بل څوک. همدغسې هر ځوان احساس لري، غرور لري، دوست او دښمن لري. نو د دغه احساس او غرور په خاطر باندې هیڅ ځوان په دې د ځان دښمن مه ګرځوه،
چې هغه له دې نه غټه ګناه وکړي، له دې نه غټ جرم وکړي. نو ښه تعامل، ښه وخت، ښه مبلغ هغه څوک ده چې په ډېرو ښو الفاظو خلک دین ته دعوت کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خلکو صفات کړی ده. پیغمبر د خدای وایي میشه محترم که پشتو را یاد بگیری 400 نفر پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه خلک به جهنم ته لاړ شي، د جنت بوی به ونه ویني چې دوی سره قمچینې وي لکه د غویو لکۍ او خلک پې باندې وهي. هغه خلک چې ولې دا خبره کړې؟ نو یو څوک چې یو ځوان وهي په څپېړه، په سوک، په لغته، په قمچینه، دا د دغه حدیث مصداق نه ګرځي چې پیغمبر علیه السلام منع یې کړی چې دغه دوه صنفه اهل د جهنم دي. یو هغه څوک چې خلک وهي، یو هغه چې ښځو ته خطاب کړی چې سرونه داسې جوړ کړي لکه د اوښ بوکونه، کاسیات عاریات، پټې دي خلوڅې دي، نری جامه یې اغوستې دی، بدن اعضا یې ښکاري، ویښتان یې ښکاري، لوپټانه په سر کې. دا پیغمبر علیه السلام ویلي چې دا دواړه د جهنم مستحق دي، د جنت بوی به ونه ګوري. نو دغه صنف څه ده ډله چې خلک وهي، تحقیروي، بې عزته کوي، دا به د دې حدیث مصداق ونه ګرځي، بلکل ګرځي. عبدالله صاحب تاسو اجازه یې په دغه باره کې به زه تاسو ته یو څو خبرې د یو کشر ورور په صفت ټول ته وکړم. اول خو جنرال صاحب نور ملګرو ته ښه راغلاست وایي، سلامونه احترامات. جنرال صاحب داسې دی چې په کندهار، هلمند، روزګان هغه اطرافو ولسوالۍ کې اوس په کندهار کې تر ډېرې پورې دا خبرې مثلا باب شوي دي چې خامخا یو څوک راګرځي چې مثلا د خبرې یا د ژبه یو دوه ماشین کړي او یا هم مثلا د خبرې خریلې دي حتما دې راګرځي درته وایي چې ولې دې خریله ده، ولې نه پرېږدې، مثلا زور در سره کوي. داسې چې کله مثلا د خبرې نورو ولسوالۍ ته شواسي، مثلا د کندهار یا د هلمند یا د روزګان، زموږ سره یو ورور ډاکټر صاحب احمد ودي دي، نو دی د روزګان څخه خپله ولدوي او تېنه مخه راغلی یم. نو زموږ یو ملګری نه پوهېږم پر ویښتانو که پر ژر باندې ټوله ورځ کښېنولی وو. نو دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې یو رقم بېنظمي او یو رقم دښمني او ضد پیدا کوي. ډېر زموږ په ټولنه کې داسې ځوانان شته چې سواد نه لري، بې سواده خلک دي. کله چې تا هغه ته وایي چې مثلا د خبرې دا ژره پرېږده، یا مثلا د خبرې تر ډېره وخته د هغه زموږ جنوبار راوزي خواته مثلا دغه مشکلات د خلک چې دي لحاظه مثلا نور ولایتو ته لږ توند دي، لږ مثلا د خبرې ژر احساساتي کېږي، او بیا کسان چې مثلا د خبرې تعلیم ونه لري هغه بیا نسبت راغله نور ډېر احساساتي کېږي. نو کله چې ته ورته وایي چې مثلا دا وکړه په زور یې پکې، یو وارې خو مثلا شاید هغه د هغه څخه مخکې رسي، او بل وارې چې مثلا کله ورته وایي دا خبرې په دښمنۍ اوړي. دا زموږ د جمهوریت په وخت کې ما ته د دې شیانو ډېرې ښه تجربې شوي دي چې کله به مثلا یو عسکر به یو نفر راوګرځي، یو ورځ به په یو چوک کې خبر ورسره کړی، دویمه ورځ به هغه عسکر د هغه نفر د خوا څخه ویشتل شوی و. دا چې بیا توپنچه یا د طالبانو څخه څه د حکومت څخه رانیولې هغه ولعلم، یعنې دا پیښې ډېرې کېدلې مثلا د خبرې. نو اوس هم په دغه ولایتو کې دا کارونه ډېر روان دي. دا خو زموږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي. نو ډېر کسان په دغه باندې نه پوهېږي. زموږ ته په عمل کې ډېر خلک بې سواده دي. کله چې ته ورته وایې چې مثلا خبرې هلکه دا ژره پرېږده، دی چې تا سره تېر شو هلته د ځان سره وایي نعوذ بالله چې مثلا د خبرې په ژره چش. کله چې دا خبره وکړله چې نکاح کوي، هغه نکاح یې په خپل ځان باندې ماته کړله. مثلا د خبرې ګناه یې نوره چې څونه ګناه لري. د دې یو څه زه اوس فلحال په ایران کې ژوند کوم، نو د دې کار کوم. د دا ځای ماته دا ماحول ته چې زه څنګه ګورم او څنګه چې اوس په افغانستان کې امارات هغه ماحول بې کړی دي، زه د داسې بیررم چې خدای نه کرده یو وخت د افغانستان ماحول داسې نسي لکه اوس د ایران دي. ځینې ملګري که دلته ناست مثلا یا د ایران ته راغلي یا د ایران ماحول ورته معلوم، دا ځای دا خلک دونه د اسلام څخه منفره شوي دي چې یعنې اصلا مثلا د اسلام نوم ور واخلي ګرسري کې بد درڅخه وي، یو ډېر بد تاثیر پر وکړي چې مثلا ته ماته د چیش په باره کې ګاډې. ما تقریبا د چهارشنبې تېره چهارشنبه یو ځای زموږ کار و، په یو مسجد کې موږ کار کوو، د ترکانو مسجد و. نو زما سره خپل افغانانو سره او نور افغانانو ما هلته کار کوو. موږ یې د لینکشي کارونه کول، هغه نور یې مثلا د خبرې دا ګچکاري او دا کارونه کول.
نو دې خپل افغانانو د ایرانیانو په منځ کې ناستو ده داسې خبرې کولې یعنی زه ډېر مایوس شوم دې ته ودرېدلم چې زه که ده ما سره دومره خبره کړې ما هلته جنګ ورسره کوي چې هلکه ته څنګه مثلا داسې خبرې د اسلام په باره کې کوي څه شو چې دا خلک د دې په د ایران کې رالویل سوي وو د دې ژوند کړي وو او د ایران خلک خو نه درېدل دا یعنې زموږ خپل افغانان دا رقم سوي وو چې مثلا د خبرې د اسلام د زړه دا مثلا د خبرې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق یا مثلا یو افغاني کلتور دا خبرې داسې ورته سوي وي چې یعنی مثلا تر ډېرې بد جنګ وړل او تر ټولو اساسي دلیل یې دغه د ایران کې چې اوس کوم حکومت دی د دغه حکومت مسؤلین وو دې خلکو د اسلام دونه ورته سخت کړي وو په لومړیو وختو کې چې دا خلک یې دونه متنفره کړل د دې دین څخه چې دا خلک نه اوس لمونځ کوي نه روژه نیسي اصلا دلته مثلا د خبرې دی اختر نه لري د دې اختر چې نه وي کال دی روژه پر دې باندې هېڅ تاثیر نه کوي د روژې نور هېڅ ارزښت دلته نشته مثلا د خبرې لمونځ کول خو بیخي دونه لرې خبره ده یعنې چې بیخي یو سړی مثلا د تهران په ښار کې چې یو غټ مسجد ته هغه په داخل په ښار کې ورننوځي نو هلته به وګورې څلور یا پنځه سپین ږیرې ولاړې بس خلاص نور هېڅ نشته نو دا مثلا د خبرې د لمونځ کولو طریقه ده شراب یعنې دونه آزاد شوي دي چې مثلا د خبرې لکه هغه زموږ ستاسو په افغانستان کې چې اوس نسوار دي دغونه خلک په عاجز سترګو ورته ګوري اصلا چې دا یا ګناه ده دا مثلا د خبرې دا د ایران په اړه باندې تاسې خبرې کوئ ایران د اوس څخه نه دا د پخوا څخه دغه څیز دی ایران بس الله تعالی دې پرې ورحمېږي خبره زموږ او ستاسې په هېواد کې ده زموږ او ستاسې د ځوانانو سره چې د سختګیرۍ پر یو مثال ورکړي چې مثلا د خبرې زه د دا ځای نه غواړم اخوندان حاکمان دي یعنی تغییر پکې نه دی راغلی چې سړی وایي چې تغییر پکې راغلی دی د اخوندانو په قوت کې یا د اخوندانو په حکومت کې هماغه اخوندان حاکم دي کوم چې فرانسویان راوستل په تیارو کې راکته کړل او د ایران واګې ورته په لاس کې ورکړلې او د ایران اکثریت چې دی په اقلیت باندې بدل کړلو او چې کوم مظالم روان دي هغه جدا بحث چې زموږ پر خپل هېواد باندې زموږ پر خپلو مشکلاتو باندې دی چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې یو صحیح طریقې سره په خپل هېواد کې اصلاحات هم رامنځته کړو او د ځوانانو روحیه هم ونه وژل شي ځوانان هم چې دی ذهنا یا روانشناسي له لحاظه چې دی صدمه ونه ګوري ټارچر نه شي په دې باندې بحث دی صحیح دی چې امارت اسلامي افغانستان یو حقیقت دی یو حکومت دی په افغانستان کې واک او اختیار د دې په لاس کې دی دا د دې کړنو پورې اړه لري چې دا ملت په خپل خوا کې ودرېږي چې دا ملت په خپل تقابل کې راوړي ځان سره په خپل مقابل کې ودرېږي دا د دې کړنو پورې اړه لري او هغه کړنې معلومه دي چې اوس کومې کړنې کولی شي امارت اسلامي افغانستان په مقابل کې ولس ودروي او کومې کړنې کولی شي چې ولس د امارت اسلامي افغانستان په طرف کې ودروي ورسره تعامل ته ورسېږي که د ځپلو د وهلو د لرې کولو کوشش یې نه کوي نو همداسې یعنې هېڅ کار ورپورې ونه لري همدغسې پر خپل حال باندې پرېږدي خو که ته یو سړی پربوکې یو سړی چې دی همداسې چوښی چې مجبورې یو عکس العمل ته دا خو هم غلط کار دی او دا د یو ځوان مجبورول دي د یو ځوان هڅول دي چې ته هغه په سلیقوي لحاظ باندې د اسلام په مبارک دین باندې برابرې مګر د هغې په ذهن او زړه باندې کار نه دی کړی ذهن او زړه کې چې دی ته د خپل مقابل کې چې دی کرکه او نفرت ته ځای ورکړې عقدې ته ځای ورکړې چې عقده در سره وپالي دغه د انقلابونو وطن دی په دې وطن باندې چې دی موږ تاسې په دې خپل ژوند کې څو پاچاهیان یې ولیدلې چې راغللې او لاړلې او دا هر څه چې کېږي د دې جانبي عواقب باید په نظر کې ونیول شي او دغه کړنه چې ترسره کېږي چې د ځوان د خوښې خلاف د ځوان باندې چې دی د اسلام د اصولو خلاف یو څیز پرې پلي کېږي او هغې ته د اسلام د چتر لاندې نوم ورکول کېږي حال دا چې په اسلام کې حلال او حرام معلومه دي په اسلام کې هر څه معلومه دي او امر بالمعروف وزارت چې دی تنها لکه مخکې مې ویل د اسلام په عصر کې چې دی داسې وزارت نه دی تېر شوی څوک نه شي ښودلی چې یوازې د یو وزارت دنده ده یوازې وزارت دغه کارونه مخ وړاندې ویسي یوه ډله دا د ټولو مسلمانانو دنده ده دا د ټولو مسلمانانو وجیبه ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې په ټولنه کې ګوري کوم ځای کې سړی یو بد کار کوي د هغې مخنیوی وکړي د ښه کار لپاره دعوت وکړي دا د ټولو مسلمانانو دنده ده دا د یوې بالکل دا د ایران مثال درکړي هم خاص په دا خطر درکړي چې دغه د ایران چې دلته مثلا دا خلک تا ته وایي چې تو مثلا یو ولې لمونځ نه کوې
یا مثلا دی بل نه کار ورته وایي دا اخوندان نه دي وایي دا موږ ته داسې وکړل یا دوی داسې راسره وکړل. ځکه مثلا ما د دې سره د دې خبرې کړې زه خان چې مثلا تاسو هغه څه کوئ تاسو د اسلام په اړه کې وایي خپل څېړنه وکړي وایا دې دا رقم وایي د لې رښتیا مثلا خبرې تر ډېره پر اسلام یو بل کم د نور دوستانو ته به هم مختلف پر وخت چې ډېر وخت انتظار کړی دی چې دې خسته نشي او دا خبره هم ډیالوګ ته لاړه نشي که څنګه ځلان صاحب محترم. او بالکل دا نور دوستان هم باید وغږیږي دوی نظریات هم واورو. وربشو د شاعر ملک څخه به واورو دا د طالبانو ډېر یو سرسخته پلوي دی خو الله جل جلاله به ورته رویداره کړو قسم به ورته ورکړو چې حقایقو باندې باید خبرې وکړي نه د دې دپاره چې یو جهت دپاره چې دی لابي وکړي او د هغې دپاره تبلیغات وکړي. که تاسې په وطن کې یاستئ ستاسې د خپلو سترګو لیدلی حال موږ سره بیان کړئ چې ستاسې څخه یې واورو. شاعر ملنګ صاحب تاسې یاست موږ سره؟ او که مهرباني وکړي کامره ولګوئ چې موږ د محترم دیدار یې وکړو. نه پوهېږم هغه یې خپله خوښه ده چې شاعر ملنګ صاحب کیمره خلاصوي که یې نه خلاصوي خو خلاصوي خبره ده. د هر څه له مخکې ستړي مه شئ عبدالله صاحب ښه خو یاست انشاءالله. سلامت سي تر الله ته وایي ورو. مننه ژوندی اوسې وخت مو راکړو. سلامت سي. تاسې خبره د وطن په کوم ولایت کې هستئ داخل کې هستئ که بیرون هستئ؟ ما داخل کې غزنی ولایت کې. غزنی ولایت کې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کوم ریاست چې دی د ستاسو په ولسوالۍ کې یا که په ښار کې هستئ د خلکو سره چلند یې څه رقم ته دی حقیقت به وی قبر شته دی هلته د زری حساب کېږي نو مهرباني ستاسو څخه یې اورو. شاعر مدثر صاحب تاسې یاست موږ سره؟ غږ مې سته عبدالله صاحب. اوس دې غږ شته دی چې موږ چې تر اوسه پورې کوم ځایونو ته تللي او چیرې ګرځېدلي تر اوسه پورې هم داسې غیر قانوني کار نه دی لیدلی چې له چا سره کړی یا کوم ځوان داسې بې ځایه درولی. دا یو ځای ویلی سم چې کله وخت جومات کې وایي چې تاسې داسې وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدئ او د هغو په طریقه باندې روان سئ او دا له نصیحته ماسې ونه وکړه داسې چاته مزاحمت نه ده کړی چې یا یې په لار کې درولي یا یې په حقو کې درولي. نصیحت د هر مسلمان حق دی چې دا وزارت وي که نه وي دا یې حق دی دا باید دا کار هر مسلمان وکړي بل مسلمان ته چې دی باید نصیحت وکړي او صحیح لاره ورته وښیي دا که مشکل نشته دی. مشکل دا دی چې ته یو مسلمان رانیسي د هغې ږیره لنډه اوسېږي یا یې ږیره نه اوسېږي هغه راغلې توهین او تحقیر کوي په دې کار باندې او یا ورته یو ورځ زندان ورکوي یا د خلکو په مخ کې چې دی په سر کې باخۍ کش کوي ویښتان یې قیچي کوي دغه کوي پې دغه کارونه چې دی د اسلام سره چې دی چلن نه لري سر نه خوري ځکه چې تاسې د اسلام په تاریخ کې په هیڅ یو ځای کې داسې یو عمل نشئ ښودلی چې یو مسلمان دی په دې باندې توهین شوی اوسېږي تحقیر شوی اوسېږي او د هغې په ویښتانو کې دی باخۍ کش کړل شوي اوسېږي تر څو هغې ږیره نه ده پرېښې دغه کړنې چې دی غلطې کړنې دي. و بالکل ځکه دغه ځوانان هم دې ته هړکوي چې له خپل هېواده څخه بهر لاړ شي. نو تر اوسه پورې موږ په خپلو سترګو خو نه دي لیدلی او انشاءالله وبې هم نه وینو او نه داسې کار تر اوسه سوی ده. بعضې وخت که سوی یم نو بل چا به د هغه په جامه کې باندې کړی په هغه جامه کې. دغه یو ځوان دلته ناست دی چې دې سره د کوټ په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې چې دی دا کار شوی خو تاسې د غزني خبره وکړله کیدای شي په غزني کې چې دی دا کار نه شوی امکان نه لري کیدای شي نه وي شوی زه یې نه ردوم او ستاسې پر خبره باندې چې دی باور هم کوم ځکه چې مسلمان هستی او قسم مې درته هم درکړ چې تاسې د خپلو سترګو لیدلی حال وی ستاسې په مخ کې به دا واقعه نه وي پېښه شوي نو په دې باندې زه څه نه شم ویلی خو که دغسې وي لکه دا څنګه چې تاسو ویلې ښه خبره ده چې یعنې د افغانستان په افغانستان کې داسې یو ولایت شته چې په هغه ولایت کې په کوم ولسوالۍ کې چې تاسو ژوند کوئ یا ښار کې ژوند کوئ هلته د خلکو سره حد اقل دا چلند نه کېږي دا ښه خبره ده او دا چلند باید ټولو موږ تر اوسه پورې خو د تا غټ قسم راکړو نو قسم په الله که په خپلو سترګو باندې لیدلی او نه هم له چا چې اورېدلی دي او نه مو انشاءالله لیدلی دي او نه به وسي دغسې کار ځکه دغسې کار ما مخکې هم وویل چې ځوانان دې ته اړ کوي چې له خپل هېواده بهر لاړ شي. یقینا خفه کېږي زړه یې ماتېږي او
د دغه اوسني نظام سره، د اوسني حکومت سره، البته نظام خو نه، حکومت سره، د څوک چې حاکم دی اوس د اوسني حکومت سره چې د کرکه او نفرت چې دی هم په زړه کې زیاتېږي او خدای چلند ورسره کوي. نو په دې خاطر باندې هم لازم او ضروري ده باید اوسنی حکومت داسې کارونه وکړي چې خلک راخپل کړي، د دې پر ځای چې خلک په هر ځای کې ورڅخه متنفر کېږي، ورڅخه لرې کېږي، واټن ورسره پیدا کوي. دا د اوسني حکومت په تاوان دی، په ګټه یې نه دی. تنها د نجونو د مکاتبو په اړه باندې، د پوهنتون په اړه باندې، د کار په اړه باندې څومره ولس د دې څخه خفه شوی دی، څومره ولس ورسره واټن پیدا کړی دی. نو که دغسې چلند د حکومتولۍ په هر ځای کې د شروع کړي ویې کړي د خلکو سره، دا په خپله دا خلک چې دی د دې څخه متنفر کوي او یو وخت به داسې راشي لکه څنګه چې په 2009 کال کې چې دی امارت سقوط وکړ. ځکه دا هر څه چې دی بل کېږي، زیاتېږي او خدای د خلکو په زړونو کې ځای نیسي. نو که هر چا ورته فنډ ورکړل، هر چا ورسره مرسته وکړله، که چېرته سقوط نه شي، ناامني خو به رامنځته شي که نه. دا هېواد خو به یو ځل بیا په نیابتي جګړو باندې بدل شي. صحیح دی چې امارت به په کوم ځایونو کې چې حاکم اوسېږي هلته به چې دی امارت وي، په کوم ځایونو کې چې هغه خلک اوسېږي که ولو که یو محدوده ولسوالۍ هم اوسېږي یا یو څو محدودې ولسوالۍ اوسېږي، ځایونه اوسېږي، یا چریکي عملیات خدای نخواسته شروع کړي، نو دا هم په ټوله کې د وطن په ګټه نه دي. د وطن د ثبات لپاره تاوان دی، په وطن کې د کاروبار لپاره تاوان دی، په وطن کې د بهرنیو پانګه اچوونکو لپاره چې دی ښه خبر نه دی. په دې کې ټوله کې چې دی تاوان همدغې حکومت ته رسېږي، د ولس څخه هم زیات تاوان یې حکومت ته رسېږي. نو حکومت ته په دې اړه باندې ډېر جدي فکر کول پکار دی چې د خلکو سره باید څه قسم د چلند وکړي، څه قسم ته رویه وکړي. وربشو د اس ساحل صاحب څخه به واورو. اس ساحل صاحب مهرباني مایک ساس ته ستاسو څخه اورو. سلامونه او نیکې هیلې. تواب عبدالله صاحب، زلان صاحب، دلته څومره ملګري چې ناست دي او څوک چې زما آواز اوري، ټول ته زما سلام او نیکې هیلې. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبدالله صاحب، زه به د بحث په 2 نقطو باندې دلته را متمرکز کړم چې هر هغه څه چې د عبادت په نوم باندې ترسره کېږي او یا موږ څوک د عبادت په نوم ورته رابولي، هغه دپاره معیارونه څه دي، دا موضوع د غواړم ور باندې لنډې خبرې وکړم. او دویمه مسله دا چې لا اکراه فی الدین فلسفه څه ده اصلا په دین کې، چې کله موږ ته وایي چې په دین کې زور زیاتی نشته، دا ولې نشته؟ دا 2 خبرې زه غواړم دلته لنډې بحث کړم. اوله خبره دا ده چې د قرآن مطابق هر هغه څه چې موږ د عبادت په نوم کوو هغه کې باید 2 معیاره شامل. یو معیار دا ده چې په هغې باندې د الله د کتاب له طرف هغې باندې دلیل، محکم دلیل په موجود وي او په هغې باندې امر شوی چې دا کار وکړئ. دویم اساسي معیار هغه دا ده چې په هغې باندې به موږ پوهېږو هم چې دا ولې کوو، د کې فایده څه ده چې موږ دغه عمل ترسره کوو. نو چې کله هم یو عمل ته موږ وربلل کېږو باید د دې 2 شیانو پوښتنه موږ وکړو د یو چا نه چې خامخا خو ته دې عمل ته ورکه شوې، خو اول راته دلیل ووایه د الله د کتاب نه، او دویم راته دا ووایه چې څه لپاره یې کوې را باندې. دې خبرې دلیل د قرآن د سوره حج 1 نمبر سورت دی. الله تعالی ډېر په واضح ټکو ویلي دي چې ویعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمین من نصير. ګوره د دې آیات ژباړه دا ده چې دوی له الله څخه پرته دغه شي عبادت کوي چې د هغې لپاره هېڅ سند یا کوم دلیل هم موجود نه دی، او نه دوی په خپله د هغه په باب څه علم لري، څه پوه هم نه لري چې دا څه لپاره کوو. موږ تاسو پوهېږو عبدالله صاحب چې زموږ تاسو په ټولنه کې بعضې شیان د عبادت په نوم باندې مشهور شوي دي چې هغې باندې دلیل نشته. ګوره لکه تاسو خبر شو څه موده مخکې دغه خبره هم راغله چې خامخا باید خولۍ په سر کې، خامخا باید پګړۍ ووهې. ګوره دا د وخت لباسونه وو، د هغه لباسونه بخښنه غواړم، د هغه لباسونه وو چې پیغمبر علیه السلام به هم اغوستل او د وخت مشرکینو به هم هغه لباس اغوسته. یا که زه دا ووایم دا ګیره ابو جهل هم لرله، زه بخښنه غواړم زما مره لږ خرابه ده، یعنی ابو جهل هم ګیره لرله او پیغمبر علیه السلام هم ګیره لرله، درسته ده. نو دا هغه څه دي چې که ډېر یو څوک زور ووهي وبه وایي چې پیغمبر علیه السلام ګیره لرله، خو ورباندې امر نشي پیدا کولی، دا بل بحث. خو که چېرته موږ تاسو قبول کړو چې عبادات دي، نو الله تعالی په قرآن کې انسان ته خپلواکي ورکړې ده، انسان خپلواک پیدا کړی. دا ولې؟ د دې فلسفه دا ده چې حافظ یاستئ؟ نه زه حافظ نه یم. زه هم حافظ نه یم، خو ما داسې اورېدي دي، داسې ویل کېږي چې د ګیرې په اړه باندې په قرآن کې چې دی هم یادونه شوې ده، والله اعلم.
هغه یادونه داسې شوې ده عبدالله صاحب، هغه د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام هغه کیسې ته یادونه شوې ده چې کله موسی علیه السلام راغی او هارون علیه السلام هغه د خصوصي عبادت خبره شوې ده، وایي بیا موسی علیه السلام راغی د هارون علیه السلام له ګیرې نه ونیوه او داسې وایي خوځاوه که نه. بیا داسې خلک وایي چې خانو د هارون علیه السلام ګواکې چې ګیره وه. ګوره یو شي باندې چې امر یې هغې ته خو ویل کېږي چې دا وکړه، لکه موږ تاسو ته د لمانځه امر دی، موږ ته ویلي شي لمونځ وکړه، یا موږ ته د روژې امر دلته ویل شوي دي چې روژه ونیسه که نه. امر دې ته وایي چې تاسو ته ووایي چې مثلا ګیره پرېږده. صحیح ده. په حدیثونو کې راغلی ده مثلا د ګیرې په مورد کې هم مثلا پیغمبر علیه السلام ته یو سړی راغی چې هغه وایي ډېر په ګډوډ حالات کې و، مثلا ګیره هم پرې غټه شوې وه، دا بریتونه هم پرې راغټ شوي وو. بیا ورته ویلي چې دا څه ګډوډ حالات کې راغلی، دا ګیره دې پرېږده، دا پاس بریتونه دې کم کا. دا هم یو خاص وضعیت و، دا د یو خاص کس لپاره. لکه مثلا تاسو مخ ته یو څوک راشي په یو ګډوډ حالات کې راشي، ته ورته چې لږ دا ځان دې در سم کا، دا څادر دې مثلا سم کا. نو اوس دې دا معنا نه شو چې دا څادر سمول نو فرض شو یا واجب شو یا دغسې کوم څه. ګوره دا د ګیرې مسله له دې نه هم تاسو معلومه کوي چې په دې کې څومره لوی اختلاف دی. څوک وایي څومره ګیره پرېږده، د موټي برابر ګیره پرېږده، وړه ګیره پرېږده. څوک وایي چاته ایله په سترګو ښکاري هم، یعنې یو شی چې فرض شي په هغې کې دومره ډېر اختلاف نه وي که نه. نو بل ما وویلې چې په دین کې د اکراه خبره ولې د دې فلسفه څه ده. اوس دا دین چې دی او د دې دین عملي کولو لپاره موږ ته مجازات او مکافات ټاکل شوي دي. نو چې کله په یو شي کې مجازات او مکافات وي په هغې کې خپلواکي اساسي شرط دی. څه معنا؟ په دې معنا چې که چېرته زه دا تمه لرم چې زه به په لمانځه باندې ثواب ترلاسه کوم، نو زه باید دا په خپل اختیار وکړم. که زما په سر باندې چا ټوپک نیولی یو زه لمونځ کوم، بیا د هغې مکافات له کومه شه. یا دغه دین کې چې کوم د مجازات خبر تاسو ګورئ چې کله که تاسو څوک مجبور کړي چې د کفر کلمه ووایه، نو ته اتومات کولی شي د کفر کلمه ووایي. ولې؟ ځکه چې ستا ازادي سلب شوه. کله چې ستا ازادي سلب شوه، ستا کفر ستا اسلام الله ته قبول نه دی. ستا کفر او ستا اسلام هلته الله ته قبلیږي چې کله ته کاملا خپلواکه وې، یعنې ته د هیچا له خوا نه تر فشار لاندې نه وې. اوس په همدې حساب باندې که دا عبادتونو ته هم موږ څوک کش کي او موږ خپلواکه ونه اوسو، بیا د هغې عبادت فایده څه کیدلی شي؟ نو زه په دې حساب دا هم ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت اصلا فلسفه څه کیدی شي؟ کله چې یو انسان خپلواکه دی، نو بیا دې وزارت ته ضرورت څه ده؟ حکومت دی وروره، کار یې له حکومتولي سره دی، د خلکو له لمانځه، د خلکو له ګیرې، د خلکو له دې کارونو سره. ځکه او واعظ و نصیحت په قرآن کې ثابت دی چې واعظ و نصیحت په جوماتونو کې مثلا پلار خپلو زامنو ته کوي. صحیح ده؟ یا مشران یا په پوهنتونونو کې یا په مکتبونو کې هغه کار الریډي روان دی. نو دا زما نظر دی. د دې نظر په حساب باندې زه اړتیا نه وینم چې حتی د امر بالمعروف په نوم د کوم وزارت هم باید ووسي. په درنښت چې نور ملګري د ځینې نظریات سره زه موافق یم، ځینو سره چې دی موافق دی. مثلا عبادت په حق کې چې دی صرف دعوت او تبلیغ باید وشي او په زور باندې چې دی پر چا باندې لمونځ ونه شي، باید پرېښودل شي. او بیا چې مسلمان اوسېږي هغه لمونځ نه کوي، هغې لپاره خپله په اسلام کې دغه معلومه دی، هغه باید معلومه شي چې څوک په شعوري لحاظ نه کوي، ولې نه کوي. خو دا په زوره کش کول مسجد ته لمونځ کول پې دا چې دی جدا بحث دی، دا باید نه اوسېږي. خو که چېرته یو مسلمان اوسېږي او په مسلمان کورنۍ کې پیدا شوي اوسېږي او د یو سړي زوی اوسېږي او هغه لمونځ نه کوي، د هغې لپاره چې دی بیا هم حل لاره شته دی، خو هغه باید د هماغې ځای څخه چې دی باید اصلاح شي. خپل والد چې اوسېږي، تره اوسېږي، مشر ورور اوسېږي، څوک اوسېږي، هغه باید دا کار وکړي. که هغه بیا چېرته نه شي کولی، هغه باید حکومت ته رجوع وکړي، حکومت ته چې دی خبر وکړي، اسلامي حکومت ته چې دغه مشکل چې دی موجود دی، باید هغې ته چې دی بیا هغې سره هماغه چلند شي کوم چې اسلام حکم دی. مګر داسې په لارو کوڅو کې ګرځېدل، یو سړي لمونځ کړی اوسېږي او یو ښار ته راغلی اوسېږي د بل ځای څخه، خو هغې چې دی 15-20 دقیقې نیم ساعت مخکې چې دی لمونځ کړی اوسېږي، خو هغه دې ځای ته راورسېدل او دلته چې دی اوس د ماسپښین د لمانځه وخت دی او ته هغه په کوتک باندې چې دی مسجد ته دننه کوه، حال دا چې هغې لمونځ یو ځل کړی دی. دغه چې دی صحیح دی چې دا نشته دی، دغه کې اوس اکراه نه ده پکار، دغه ته باید فکر وشي او دا کار ونه شي پر خلکو باندې. بل که چېرته مثلا هغه منکرات دي چې هغه په اسلام کې معلومه دي چې دا حرام عمل دی او دا حرام عمل ترسره کیږي، د هغې منکراتو په مقابل کې
باید دا ترسره شي چې ممانعت وکړي. مثلا شراب څښل دي، باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی. عبدالله وروره نور مسلو سره به خبرې کوو. ما مخکې ویډیو کړل سارو پښې مې پخو دا د پاخسو داسې رپېږي ښه تنا پښې دي او بل رقم اوف اوف دا وګوره دا وګوره تاسو په استنجا کې لګیا یې. زه 2 ساعته کېږي چې پښې پخوم جنرال کورنۍ ته منو دي ورور سلامت سي. بس د لرې نه راته ښه دعوت نشي راکولی چې کابل ته درشو، ضمانت نو نشي کولی. رقم خوړل کوي که نه والله مې خوړلې مې دا ډوډۍ ګار ښه خپل مجلس کوي. ډېره بخښنه غواړم چې مزاحمت نه سلامت سي. عبدالله صاحب زه غواړم یوه خبره وکړم. د هغه جرایم چې هغه ټولنه فاسدوي او د هغې تاثیر مخامخ په ټولنه باندې هغه ښکاره خبره ده چې حکومت یې باید د قانون په چوکاټ کې هغې مخنیوی وکړي. هغې دپاره خو ادارات موجود دي، خو پولیس دي که نه هغه د دې امر پولیس دي، محاکم دي، هغه خو هغه چوکاټ کې د هغې اصلي دنده باید همدغه څیزونه اوسېږي چې په جامع کې په ټولنه کې دغه منکرات چې دي د دې په اړه باندې وکړي. وایم اوس مثلا زه که لمونځ کوم که لمونځ نه کوم د دې په ټولنه باندې کوم تاثیر نشته. زما که ګیره اوږده ده او که لنډه ده د دې په ټولنه باندې تاثیر نشته دی. تاثیر شته دی. ما غدال نه کسي اسلامي ټولنه کې تاثیر لري. نه منظور مې څه شی دی؟ منظور مې دا ده ګوره عبدالله صاحب اجازت راکړئ تا یو بل ځوان ګوري چې دا مثال کې همدا تا راوړو ځکه چې تا دا خبره ځان ته وکړه چې زه دا کار کوم. تا یو بل ځوان ګوري او هغه ځوان چې دی تا نه متاثره کېږي هغه هم دغه لارې اختیاروي. بل ځوان چې دی تاسو دواړه ګوري هغه هم دا لارې اختیاروي. همداسې د څاڅکي نه دریاب جوړېږي. نو په ټولنه کې چې دی ستاسې تعداد چې دی یو حد ته رسېږي چې تاسې بیا د سیکولرزم د ټولنې په شان باندې دی راځئ چې دا زما خپله خوښه ده زه یې نه کوم ستا راپورې څه کار دی. نه عبادتي اړخ دی. ګوره عبدالله صاحب هغه عبادتي اړخ دی نه باید لري، خو دغه زور زیاتی چې په روزمره ژوند کې در سره کېږي. مثلا چا سره کېږي چې لکه ما چې ویلې نیم ساعت مخکې لمونځ کړی دی، د ماسپښین لمونځ یې کړی دی، په موټر کې ناست یو ځای ته راغلی دی چې هغلته اوس د ماسپښین لمانځه وخت دی او امر بالمعروف چې دی دلته یو ځل بیا په جومات وردننه کوي چې لمونځ وکړه. اوس دې فرض لمونځ یو ځل کړی دی، ته به یو ځل دوهم ځل دپاره چې دی ستا د ټوپک یا د کوتک د زوره چې دی دوهم ځل پې ته دلته د فرض لمونځ کې دغه څیز چې دی اوس ناروا عمل دی. ګوره عبدالله صاحب یوه خبره کوم اخري زه وایم دغه د لمانځه موضوع کې وایم لمانځه دپاره خو اذان کېږي نه او اذان کې ویل کېږي چې راشه لمانځه ته بس خبره وشوه مسلمان ته دا خبره ورسېده دا چې څوک مسلمان دی هغه جومات ته ځي هغه ته د امر بالمعروف ولا ضرورت نشته ده چې ورته ووایي چې هلکه تا اذان واورېده ته ولې جومات ته نه ځې یا ته تللی لمونځ دې کړی ده او که نه اصلا زما په نظر باندې دغه پوښتنه هم چندانې منطقي راته نه ښکاري چې یو سړی په لاره باندې روان دی ته هغه نه دا پوښتنه کوي چې تا لمونځ کړی دی او که نه. ګورئ یو څه محدود وخت لپاره کې چېرته داسې کوم څه دغه کېږي پوښتنه کېږي هغه جدا مسایل دي ځکه دلته چې دی دغه تاسو چې کومه خبره وکړه دلته 20 کاله چې دی ځوانان په همدغې روحیه باندې روزل شوي وو په دې باندې به ځوانان نه خفه کېږي دا ستاسې مشکل نه و دا د هغې وخت او د هغې حالاتو د هغې حکومتونو مسؤلیت و چې هغوی په صحیح طریقې سره نه دی ادا کړی. په خپله په یو اسلامي ټولنه کې باید دغه سوال پیدا نه شي چې زه مونځ کومه که یې نه کوم د چا راپورې کار نشته دی. السلام علیکم ورحمت الله ټولو ته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یعنی په یو اسلامي ټولنه کې یو مسلمان ځوان سره باید دا سوال پیدا نشي او نه په دې سوال باندې د خبره حتی وکړي چې یعنې زه که مونځ کوم که نه کوم د چا راپورې کار نشته دی ته مسلمان یې. اصل خبره همدغه ده عبدالله صاحب چې اصلا په یو اسلامي ټولنه کې ضرورت د دې نشته چې ته راپورته کېږي چا نه پوښتنه کوې. بله خبره دا ده چې هغه لایحه د وظایفو باید سړی وګوري که نه خو زه صحیح ده دا د امر بالمعروف په لایحه کې دا هم راغلی دی چې خلکو ته د مونځ او د ګیرې په اړه باندې دعوت وکړي مګر آیا دغه دعوت یوازې عام ولس ته دی که نه دا په ادارو کې تطبیقېږي دا د امارت اسلامي په کارکوونکو باندې هم تطبیقېږي ځکه زه یعنې داسې ما ته خلک میسیجونه کړي دي که نه د دې په خپلو موټرونو کې دا اوس د نغمې سندرې اورېدل کېږي په خپلو موټرونو کې دا په اول دوره کې اورېدل کېدلې نه تنها په اوس کې په اوله دوره کې یعنې ګوره دا تاسې ما هغه دی وویل د دوی په موټرونو کې د نغمې سندرې اورېدل کېږي مګر که یو ځوان راځي په واده کې موسیقي لګوي هغه ته راځي بیا بې عزته کوي بیا به کوي
او خبره ورته کوي هغه اذیت ور سره په خپل لغه باندې چې څومره کیږي. ګوره دا یو خبره زه نه غواړم دا دلته وم کوم خو اوس مجبور یم چې ولیکم. زما یو ملګری دی تجار دی او د ریاست دفتر د ریاست وزرا د دفتر نه هغه ته د تابلیت کا د راوړلو آرډر ورته شوی د $50,000. صحیح ده د ارګ د ریاست الوزرا د دفتر نه او په همدې د ټابلیت کا په نامه باندې د همدې نامه باندې په همدې نامه باندې صحیح چې راوړي وطن ته چې وطن ته راوړي انتقال کړي. ټابلیت کا د بل کوم مرض لپاره چې د خوړل کیږي کنه صرف د همدې یو څیز لپاره خوړل کیږي؟ زه په اړه نه پوهېږم نور ما چې څومره په انټرنیټ کې سرچ کړی دی ور باندې پوه شوی یم. اکثره د دې په خاطر باندې خوړل کیږي چې ذهن ور سره آرام شي او خوب ور سره ورک شي. او اکثره هغه نفر ماته وویل چې اکثره کوم قومندانان چې دي د شپې چې څوک هم د ګزمې کوي دا ټول استفاده ورنه کوي. خیر دا داسې دی چې دا شخصي جمهوریت کې خوړل کېدله هغه ته چې د انسانانو بدنامي پې کېدله. بالکل کېدله ور باندې. یعنې که مو یاد اوسېږي په رسنیو کې د دې لابیګران راغلل کېناستل او د نجونو په حق کې چې دی یو قسم ته څرګندونې وکړلې چې هغه غیر اسلامي غیر افغاني څرګندونې وي. د همدې ټابلیت کا نوم واخیستل شو. بالکل حقیقت دی. نو ګوره دا یعنی باید موږ سوچ وکړو چې یو کار موږ کوو د امر بالمعروف په نوم باندې کوو په هغه کې لایحه یوازې دا نه ده دا خو د امر بالمنځ او بالګیرې وزارت شو چې بس تر ازه صرف په خلکو باندې په واده کې موسیقي بنده وه په خلکو باندې ګیره پرېږده. د ګیرې په باره کې دا اوس ما دلته په انټرنیټ کې سرچ وکړو څلور احادیث راغلي دي. څلور واړه داسې قوي احادیث نه دي. صحیح څلور واړه احادیث چې راغلي ښه ګیره زه پرېږدم چې د کفارو سره زما تشبیه ونشي نو صرف خو زما نه ښه ګیره پرېږدي نو خو زه خو د هغې سره زه چې ګیره پرېږدم خو هغې سره تشبیه کېږم. په اړه باندې تاسو کومه خبره وکړه دوستان چې دلته هم لیکي دا تهمت دی ثبوت لري. ګوره توبه ما درته وویل چې زه نه غواړم دلته دا خبره ډېره وچېړل شي که نه ځکه دا خبره داسې یو موضوع ده چې دې کې د وطن هغه د کندومونو موضوع غوندې د وطن بدنامي ده پکې. زه نه غواړم دا یو شخصي موضوع ده چې ما ته په شخصي کې هماغه کس ته چې ویل شوي دي چې څوک یې باید انتقال کړي ورته هماغه کس ما ته دا خبره کړې. نو یو شخصي موضوع ده نه غواړم چې په دې باندې زه ډېر بحث ور باندې وکړم ډېر دغه شي تهمت نه دی. زه ضرورت نه لرم چې په چا باندې تهمت ولګوم په چا باندې دروغ ور باندې ووایم. ما ته په دې باندې کومه ګټه کوم فایده ما ته پرې نه رسېږي. یو دقیقه صبر وکړه ما ته یو منټ یا دغه وخت ریحان صاحب تاسو ته راګرځو چې دا خبره تکمیل کړي. په دې ما ته په دې کومه فایده هم نه رسېږي ما ته په دې باندې کومه ګټه هم نه رسېږي زما کوم شخصي مقصد هم پکې نشته مګر موضوع دلته راغله هغه مثال زما ذهن ته راغی ما د یو مثال په توګه باندې دلته وویل چې دا موضوع داسې نه ده چې یوازې په عام ولس باندې هر ظلم چې کوې ور باندې کوه هر نادوده چې ور باندې کوې غریب ملت دې کتلی دی چې څه دې وس ور باندې رسېږي کوې ور باندې مګر کله چې بېرته دې خبره په خپل دولت باندې راځي خبره دې په خپل حکومت باندې راځي هلته هرې نادودې کېږي. په شرابو باندې د همدوی خلک ګیر شول که نه صحیح ده په همدوی پکې ګیر شول مګر څه یې ورته وویل هېڅ یې ورته ونه ویل. په نور 20 رقم موضوعات پکې راځي اسلامي موضوعات راځي چې دوی پکې د اسلامي احکامو سره وړونه کوي هغه هېڅ هم نه کېږي ځکه چې هغه د دوی خپل کارمندان دي خپل خلک دي. مګر که یو عام ځوان دی چې عرب دغه شان مشکل سره مخ کېږي هغه ګیره یې کله کړي یا یې فکر شوی دی یا مثلا هغه په شخصي لحاظ باندې نه غواړي چې ګیره پرېږدي غټه پرېږدي. زه اوس دا زما ګیره ده زما 15 کاله کېږي چې زه دغه شان زه ګرځېږم زه ګیره کوم نه خو ماشین کوم دومره یې ساتم نو زما دغه شان خوښېږي. الله دې ما ته توفیق راکړي چې زه یې غټه کړم د افلا صاحب غوندې برابره شي لږه نور هم راښایسته شي مګر په دې معنی ده چې ما باندې یو څوک فشار را باندې راوړي زور را باندې راوړي او جبر وکړي چې هغه اسلام ما ته بد معرفي کړي. زه بیا همدغه خبره دلته کوم چې دا منافقت دی او اسلام کله هم باید د په دې باندې په خلکو باندې تطبیق نشي چې خلک وډارول شي. اسلام د ډار دین نه دی اسلام د امن دین دی. په اسلام معنا د سلامتیا یعنی امن او اسلام باید د ورورولۍ
د مهربانۍ او د ښه چلند په بنا باندې مخ ته لاړ شي او حاکمان هم باید همدا کار وکړي، نه دا چې په زور زیاتي باندې په خلکو باندې ومنل شي. مننه عبدالله صاحب. سلامت شي، ژوندی اوسېږي. اوس د دې په اړه باندې به هم معلومات به وکړو. زه به تاسو سره شخصي کې هم رابطه وکړم چې دلته د خلکو کوم خبرې کوي، بیا تاسو ماته دا معلومات راکړئ. زه به هلته د دوستانو څخه معلومات وکړم. زه نه د چا نه خوف لرم نه ویره لرم. دلته به ووایم چې په فلانکي وزارت کې په فلانکي ځای کې دغسې یو څیز دی او تاسو لاړ شئ دعوا وکړئ. تاسو دلته چې یو ځوان خبره وکړي، داسې نه دی چې ټول ځوانان د دې اوسني حکومت مخالفین دي او د دې اوسني حکومت پښې وهل غواړي او د دې اوسني حکومت په مقابل کې ودرېږي. طباب صاحب که ستاسو په اجازه ماته یو وخت راکړئ، زه به څه ووایم. ډاکټر صاحب تاسو د دې ټابلیټ کاپ په اړه باندې که معلومات لرئ، دا ګولۍ د څه په خاطر دي، د څه دپاره دي؟ دا همدغومره بدنامې ګولۍ دي لکه څومره چې بدنامې شوي دي په افغانستان کې. که د ساید افیکټ چې دی دا د څه دپاره استعمالېږي، که په دغې باندې تاسو معلومات لرئ او معلومات شریک کړئ. نو ما چې دی په دواخانه کې مې ډېر وخت کار کړی دی او فکر کوم ټبلیټکا ګولۍ خیر نوم مې اورېدلی دی مګر معلومات نه په لرم. او بل خبره مې دا درته کوله طواب صاحب چې مدثر الله امتناز شاعر، نو هغه یو خبره وکړه چې مثال دلته اوس چې دی چاته نه راګرځول کېږي نه دغه کېږي. هغې د غزني خبره وکړه، په غزني ولایت کې د غزني و، د غزني و. ځکه زما سره د غزني محصلین هم شته په روزګان کې. ما په خپلو سترګو دی چې زموږ سره مېلمه سوي یعنې انډوالان مې دي. نو زه خپله د روزګان هم درته وایم چې یعنې په روزګان کې دغه رقمال دی چې پوهنتون کې محصل ته ورځې چې ورته وایي چې ستا نوم څه شي دی، سبا زه بیا درته راځم که دې ډېره نه وه پرېښولې، یعنې د پوهنتونه څخه یې محصلین ایستلي دي. او نور د پوهنتون څخه یې خوا د مېلو ځایونه چې کوم په روزګان کې کوم د مېلو ځایونه یعنې راځه چوره ولسوالي دلته شنه ځایونه دي، دغو مېلو ځایونه یې اوس پیدا کړي دي. هلته په مېلوالو پسې هلته ورځي. او پاته سو دغه یو ورځ تېره اوس تاسو د لمانځه خبره وکړه چې پیدا کړي دي میلې خو دې خلکو بندي کړي دي. که چېرته نارینه راټولېږي بیا خو کوم مشکل نشته. که چېرته د فامیل سره سړی ځي هغه کار خو دې په ټول وطن کې بند کړی دی. یا فامیل سره خو روزګان کې که جمهوریت که دغو د فامیل سره څوک نه کړي. ځکه یو دغه ته پوښتنه وکړه ولته پښتون یې که مسلمان یې؟ ورته ویله ول د مسلمانیت مې 1400 کاله کېږي، د پښتون مې 15,000 کاله کېږي. نو ته خپله فکر وکړه. نو روزګان کې چې دي مېلې په جمهوریت کې هم د سره نارینه